अस्सलाम वालेकुम मलगरू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका ته په دویم ټیسټ میچ کې هم ډېر شرمناک ماتې ورکړه او پاکستان کرکټ ټیم د श्रीलंका نه په خپل کور کې د دوه ټیسټ میچونو دا سیریز وګاټو. په نننی میچ کې نومان علي او نسیم شاه د श्रीलंका بیټسمنان بيخي ساغستو ته هم پرې نه خودو. د پاکستان او د श्रीलंका د ټیسټ څلورمې ورځ باندې نن نومان علي او نسیم شاه د श्रीलंका په بیټسمنانو باندې یو غټ تاریخ جوړ کو. श्रीलंका کرکټ ټیم نن په پوره خپل اننګز کې 188 رنونه جوړ کړو او آوټ شو. په دې دویم ټیسټ میچ په ګټلو کې نومان علي، نسیم شاه، سلمان علي آغا، عبدالله شفیق، سعود شکیل او ابرار احمد مهم کردار ادا کړی دی. نو په پورا سکور کارت باندې و نظر اچو نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. کله پاکستان کرکټ ټیم په پرونی بیټینګ باندې نظر واچو نو عبدالله شفیق 201 رنونه جوړ کړیو. دین علاوه امام الحق په شپږ بالونو باندې شپږ رنونه جوړ کړیو. شان مسعود په 47 بالونو باندې 51 رنونه جوړ کړیو. دین علاوه بابر اعظم په 50 یا بالونو باندې 39 رنونه جوړ کړیو او سعود شکیل په 110 بالونو باندې 50 رنونه جوړ کړیو. دین علاوه سرفراز احمد په 22 بالونو باندې 14 رنونه جوړ کړیو. دین علاوه سلمان علي آغا ډیر زبردست بیټینګ تر سره کړو چې په 154 بالونو باندې 132 رنونه جوړ کړي او وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان په 85 بالونو باندې 50 رنونه جوړ کړي چې ناٹ آوټ پاتې شوی وو. کله پاکستان کرکټ ټیم په نننی بالینګ باندې نظر واچو نو نن د پاکستانی بالرانو د श्रीलंका بیټسمنانو نو بالکل وارو فار خطا کړو. نن په بالینګ کې شاهین افریدي په 12 اورونو کې چې کم د 13 رنونه ور کړو چې وکټ یې نو واغسته خو زبردست اورونه ایستلو چې رنونه تډیر کم تلو. دین علاوه نسیم شاه چې کم ډېر زبردست بالینګ کړو چې په 14 اورونو کې سلور رنونه ور کړی او درې مهمه وکټ یې غستې وي او رنونه هم ډیر کم ور کړیو. نسیم شاه هم نن په ټیسټ کرکټ کې 50 وکټ مکمل کړي. دین علاوه ابرار احمد په 10 اورونو کې 34 رنونه ور کړیو چې وکټ یې نو واغستې. دین علاوه نن نومان علي ډیر زبردست بالینګ تر سره کو. نن نومان علي د श्रीलंका بیټسمنان بيخي ساغستو ته هم نه دی پریخي. سپینر بولر نومان علي په 23 اورونو کې او 11 رنونه ور کړیو چې و مهمه وکټ یې غستې وي او سلمان علي هغه په 15 اورونو کې شپږ رنونه ور کړیو چې وکټ یې نو واغستې. نو پاکستان او د श्रीलंका پر دویم ټیسټ میچ کې په نننی اننګز کې نسیم شاه او نومان علي د श्रीलंका ټول بیټسمنان په 2 کسه آوټ کړي دي. پاکستان کرکټ ټیم په 2 ورځو کې 1500 او شپږ یا رنونه جوړ کړیو چې د श्रीलंका ټیم په اولنی اننګز کې 166 رنونه جوړ کړي او په نننی اننګز کې صرف 188 رنونه جوړ کړي دي چې پاکستان کرکټ ټیم د श्रीलंका نه د دویم ټیسټ میچ په 222 رنونو سره وګاټو. د دویم ټیسټ میچ د ګټلو سره پاکستان کرکټ ټیم د श्रीलंका نه په خپل کور کې د دوه ټیسټ میچونو دا سیریز وګاټو. نو څومره چې پاکستان د کرکټ مینوال دي نو هغه ټول ته ډېر مبارک شه. داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج در سره فالو کړئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله پامان.